بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مه شئ په دې تمه چې روغ اوسېږئ. د لغمان ښار ته داخلېږو او ځو ګورو چې د روژې مبارکه میاشت رانږدې ده. یو ورځ یا دوه ورځې روژې مبارکې میاشتې ته پاتې دي چې دغلته هغه کوم کوچني کاروبارونه چې د خلکو دي چې روژه کې ورته د عوامو زیاته اړتیا وي او زیاته تقاضا یې کوي، مطلب خرما شو او اچار او دا رنګارنګ چکنیګانې، ورځو د هغه خلکو سره مرکه کوو او خبرې ورسره کوو چې د دې نرخونه لوړېږي، ټیټېږي او څه امادګي نیولې ده د روژې لپاره. له موږ سره پاتې شئ. قاری صاحب ستړی مه شئ. اختیاري خوښوي دا چې روژه را روانه ده، مطلب سبا یا بل سبا شاید روژه اوسېږي، تا خو اوس نو د امادګي ونیوله. انشاءالله وروره به سبا روژه ده، بس داسې خلک شه پاس دارونه راښکته کېږي وروره، واسې نشته چې بیا راشي، بس همدې لپاره مخکې مې ورته اچولې تر نیولې ده. مطلب دا خلک هر ماښام نه وړي، مخکې د مخکې نه بس مخکې څوک مار مار وړي، بس غریب خلک شته وروره، بس یو پا وړي، بس واسې نه کېږي د لسو وړي، شلو وړي وروره، بس دغه شی خلکو ته ما اچولې څنګه وکړو. مطلب مال د مخکې نه جمع کړی اوس دې راوړي؟ نه، دا مې بېګا راوړی د کابل نه وروره. دا د پروس کال په نسبت ګران خرڅوي که ارزانه؟ انشاءالله به چې څومره راوړی ده، بس 15 روپۍ به پکې موږ هم ګټو نه. د بازار د ریټ نه به بس 10 روپۍ کته. مطلب روژه را روانه ده، که ګرانې خرڅ کړي به ګناهګارېږي. بس انشاءالله موږ د غریب خلکو خدمت کوو وروره. بس په روژه کې عموما ستاسو بازار څه وخت کې لګېږي؟ مازدیګر ناوخته، ماښام، ماسپښین؟ مازدیګر کې لګېږي. سبا کې هم لږه سودا یې مازدیګر کې بیا ښیي. او روژې لپاره ستا امادګي څه ده؟ بس همدغه امادګي مې دا هم نیولې ده وروره، بس نو دا خو د کاروبار امادګي ده. تا شخصا د روژې لپاره څه امادګي؟ بس خپل عبادت به کوه، خپل دغه به کوه وروره. بس روژه کې لکه چې عبادت نه ولې نه کېږي؟ شکر الحمدلله. روژه کې هم کوه چې وخت پیدا کړو بس. نو ته خو چې سهار کار ته راوځې ماښام ځې، بیا عبادت څه وخت کې کوې؟ بس شکر الحمدلله، شاګردان لرم راسره شته دی. ما وکړ سهار د ورځې کاروبار د شپې خوب وي. بس هېڅ خبره نشته، نه د شپې خو شاګردان لرم، شکر دی. روان دی، بس خیر اوسې. ستړی مه شې وروره. خیر اوسه، مننه. څنګه یې؟ ښه یم. خرما خرڅوئ دلته؟ صرف د دې روژې په خاطر د خرما لګولې که نه همیشه یې خرڅوئ؟ همیشه خرڅوم. او مکتب څه وخت کې وایي؟ مکتب سبایي کې. مکتب سبایي کې وایي. بیا سبایي کې دلته کاروبار ته څه؟ نه، ورور مې ناستي. ورور دې ناست دي. او نورو ورځو کې مطلب چې سبا یا بل سبا روژه ده، د عام ورځو کې خرما ډېره خرڅېږي که لږه؟ زیاته. او روژه کې کمه خرڅېږي؟ که روژه کې به زیاته خرڅېږي؟ روژه کې زیاته خرڅېږي. نورو ورځو کې کمه خرڅېږي؟ او روژه کې چا قیمته خرڅوي؟ ارزانه یې خرڅوم، په همغه ریټ یې خرڅوم. چې په کمې راوړې نو بیا ګټه پکې څه وکړې؟ نه، مخکې مې اصل 40 ورکوه، اصل دې دا ټول اوس هم همغه ریټ ورکوم. خلک وایي روژه کې بیا دې خرما قیمته کوي. نه قیمته کوم، موږ باندې قیمت کړی، خو موږ یې همغه ریټ باندې خرڅوم. چې تاسو بیا قیمت راوړئ، بیا تاسو څنګه په هغې ریټ خرڅوئ؟ چې تاسو موږ ته چې اصل 10 اصل 20 راشي، موږ یې اصل دې شي اصل 40 خرڅوم. روژه کې بیا ټوله ورځ ناستې ورته ستړی کېږي نه؟ نه نه ستړی کېږي. آفرین، بیا خو تکړه یې، لوی سړی شي. خیر اوسه، مننه. ستړی مه شې وروره. مننه، ژوندی اوسې. اچار خرڅوونکی یې دلته؟ اچار خرڅوونکی یم. صرف د روژې په خاطر یې لګوئ که نه نور عام ورځو؟ نه، صرف د روژې د خاطر یې لګوو چې همدا روژې موسم کې خرڅ کوو. د نور وختونو کې بیا نه خرڅېږي؟ نور وختونو کې دونه بازار یې کش نه خرڅېږي داسې ځای کې. او روژه کې بیا مطلب سهار راوځئ تر ماښامه پورې یې؟ سهار تر ماښامه پورې همدلته یو کال. بازار څه وخت کې لګېږي؟ بازار مازدیګر ټایم کې ښه لګېږي. هغه چا ویلي وایي عام ورځ کې چې د 20 روپو څومره ورکوي، روژه کې د 10 هغومره ورکوي. رښتیا وایي؟ نه، دا خو همداسې خلکو خبره ده. نو روژه کې پکې تخفیف کوي؟ تخفیف هم کوو، نو خپل وضعیت ګورو چې اچار څنګه راوړو، خپل ګټه پکې ګورو، بیا خرڅوو. لکه بیا هم د روژې او د روژې فرق خو قیاسي فرق کوي، ډېر فرق کوي، لږ فرق کوي. ګټه مطلب لږه کوئ؟ لږه کوو. او د روژې لپاره امادګي د څه شی ده؟ روژې لپاره امادګي موږ خو خاصه امادګي مو سره د کاروبار لپاره خوندور کوو، بس اخلاص به کوو روژه کې، او عبادت کوو، خاص عبادت کې باید تیز رفتاری وکړو، ښه عبادت وکړو. نور وختونه باید عبادت ښه، دکانداري کې دروغ ویل نه، اخلاص به کې صداقت ولرو. او نور عام ورځ کې باید دروغي؟ عام ورځ کې خو بیا هم مسلمانان دي که نه هغه کوي، ګپ لګوي که نه، شکایتونه باید هغه وکړو، صرف نظر وکړو، پابندي ډېره وسي. مننه. مننه، ژوندی. صاحب ستړی مه شې.
ژوندی اوسې خاص دی خیرت د خوشحاله غرض اوسېږي. لغمان ښار کې دلته د خرما خرڅوي هو ولا خرما خرڅوم همیش کې صرف د روژې په خاطر یار همیشه دا زمونږ کاروبار ده نو مخکې به مې کوپرې کاروبار کوو اوس دا خرما کاروبار ده بس لګیا یم نو روژې میاشت هم د مبارکه میاشت ده او بالکل روژې په میاشت کې مطلب د خرما کاروبار ښه وي الحمدلله هو گزاره کوي نو بس او روژې مبارکه میاشت ده پوه شو گزاره کوي نو الحمدلله کاروبار ښه ده گزاره کوي بیا تاسو قیمته خرڅوي کارځانه خو بعضې جنسونه دي نو په کیلو کې 10 روپۍ 20 روپۍ داسې ګټي نو پوه شوې او روژې مبارکه په میاشت باندې او تاسو چې مطلب کوم ځینې راوړئ هغه ځینې نرخونو کې زیاتوالی راغلی کموالی راغلی والا نو دا خرما خو راځي ایران نه راځي پوه شو موږ پیلن راوړو جلال آباد نه خو نرخونه تر نرخونو پورې فرق لري داسې خرما روژې ته په کتو سره ځکه روژې ته په کتو سره اکثره نرخونه روژې سره جګېږي بس خرما دې کې فرق راغلی گزاره حل نه نو داسې فرق هم نه ده راغلی خو بیا هم گزاره کوي نو لکه پخوا هغه نه سیستم نه اوس ډېر گزاره کوي ته به په خپله په روژه کې ګټه کمه کړې که زیاته زه یاره ګټه کمه کوم کیلو کې 20 روپۍ 15 روپۍ چې آج ډېر ظلم عام وخت کې کوي 10 روپۍ عام وخت کې کوي روژه کې به هم دومره هو روژه کې هم دغونه نه روژه کې څه تخفیف نه کوي لکه 10 روپۍ 20 روپۍ دغونه پاتې کېږي کیلو کې خرما داسې کاروبار ده چې دا اوچېږي وزن کموي پوه شوې ما اوس پیلن د 1 لک روپو مال لوړی دا 1 لک روپۍ 8000 اوزره ما ته وګټي په دې هم زه باندې شکر پرې باسم پوه شوې الحمدلله چې روژې مبارکه میاشت ده پوه شوې د دې مبارکې میاشتې په خاطر د کاروبار کې برکت واچوي الله دې ژوندی لره مننه خیر السلام علیکم ورحمت الله ستړی مه شئ ستړی مه شئ سلام علیکم خیر راغلی د خرما د روژې په خاطر لګولې ده که نه همدا د کاروبار دی نه اصلا کې همدا کاروبار دی خو فعلا د روژې سیزن دی دا مخې ته وړو د روژې په خاطر باندې بیا تاسو ما یو قسم خرما راوړئ که نه څو قسمه نه روژې کې خو موږ قسمونه ډېرو او څونه چې قسم ډېري د روژه کې به دغه ښیي سیزن دی که نه سیزن یې دی نو سیزن کې موږ کوشش کوو قسمونه ډېر کړو د قسمونو سره نرخونه هم ډېرېږي که نه نرخونه نو په اندازه چلو زیاتره خلک شکایت کوي روژه کې نرخونه لوړېږي شاید نرخونه د ځای نه مو لوړېږي او دا هغه نرخونه بیا بیخي لوړېږي چې کوم شي ته خلکو تقاضا زیات وي ضرورت زیات چې په بازار کې کوم شی ډېر وچلېږي نرخ یې اوچتېږي دا د تجارانو دا یو قانون ګرځولی دی چې بس بره نه بیا کمیږي جنس او ستا شخصا قانون به څه وي په روژه کې به تخفیف ما خو تخفیف شته انشاءالله تخفیف کې شته دی او جنس ته ګورو په هغه ریټ چلو تخفیف شته او د روژې لپاره د ستا آمدګي سره کاروبار کې نه ښیم شخصا ستا نو شخصا کوشش کوو انشاءالله روژې دپاره خو موږ ډېره آمدګي لرو نو عبادت ته به ډېر وخت ورکړې تلاوت ته به ډېر وخت پکې ورکړې لمونځونو ته به اصلا کې خو کوشش دا کوو چې عبادت ته ډېر وخت ورکړو همدا یې میاشت ده نو خپل کوشش کوو کاروبار څه وخت کې کوي کاروبار ته هم ناپر شته ډېره مننه خیر مننه خیر تاسو ډیره زیاته مننه چې تر دې وخته پورې راسره وئ دا خپرونه مو راسره د پیل نه تر پایه پورې وکتله دا چې د روژې برکتي میاشت ده د عبادتونو میاشت ده نو باید هر څوک خپل وس او توان چې څومره لري په هغې کې چې دی د خپل وس توان مطابق پوه شو د هماغومره مرسته د خلکو سره وکړي هماغومره کومک د خلکو سره وکړي دا د یو څو خرما فروشان او تر څو کې د یو څو اچار فروشان چې عموما د دغه خلکو کاروبارونه چې وي په دغه وخت کې زیات وي د خلکو تقاضا ورته زیاته اوسېږي خلک یې زیات اخلي د هغې غږونه تاسو واورېدل په دې هیله چې دوی دې هم یو څه تخفیف راولي د هېوادوالو لپاره د خلکو لپاره او د روژې مبارکه میاشت هغه څوک چې غریبانان اوسي هغې سره یو څه تخفیف وکړي تر بیا چې نورو خپرونو کې ستاسو درانه چوپړه کې ځو که تر هغه ښه چارې